رحمت شاه د ایرلند ټول پلان په 11 توپونو کې شنډ کړ. راشد خان وایي افغانستان د نړیوال جام لپاره د لا پیاوړي کېدو په لور روان دی. او په دې کال د هند د 20 ټیسټ لوبو انتظار پای ته ورسوه. هند او سریلنکا ترمنځ ټیسټ لوبه. افغانستان داسې بریا خپله کړه چې د لوبې په پیل کې ډیرو کمو کسانو اټکل کولی شو. د 209 منډو ستر هدف په تعقیب کې افغان لوبډله یوازې د 6 اورونو په دننه کې د 2 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي د لاسه ورکړه. خو له همدې ځایه رحمت شاه او صدیق اتل د ایرلند لپاره د خوبونو بعد خوب جوړ شو. دواړو په 210 توپونو کې 201 منډې وکړې او د ایرلند ټول فشار یې له منځه یوړ. اتل یوازې 2 منډې د سلیزې لپاره کولو پاتې شو، خو رحمت شاه تر پایه ودرېده او 143 نسوځدلې منډې وکړې. تر ټولو په زړه پورې دا چې رحمت شاه د خپلې سلیزې له وهلو وروسته هم بسنه ونه کړه او په 49 اوور کې په وروستي برید سره څلوریزه ووهله. افغانستان ته تاریخي بریا ورکړه. افغانستان د لومړي ځل لپاره په یو ورځنۍ لوبه کې 209 یا تر دې لوړ هدف په بریالي ډول بشپړ کړ. د ایرلند په وړاندې د افغانستان له تاریخي بریا وروسته د سریز غوره لوبغاړي راشد خان د افغان لوبډلې د راتلونکي په اړه باندې مهمې خبرې کړې دي. راشد خان د رحمت شاه او صدیق اتل ستاینه وکړه او ویل چې دواړو په خورا زغم او هوښیارۍ لوبه تر پایه پورې یوړه او د افغانستان د ستر هدف په پوره کولو کې مهم رول ادا کړ. هغه ویلي تر ټولو خوښونکې شېبه ورته دا وه چې رحمت شاه لوبه په خپل لاس پای ته ورسوله او دا هم ورته د خوښۍ خبره وه چې لوبډلې د ده له شتون پرته هم د بریا کار بشپړ کړ. راشد خان دا هم ویلي چې افغان لوبډله په سمه لاره روانه ده، خو د راتلونکي نړیوال جام لپاره باید 2 برخې لا پیاوړې کړي چې د لوبې په وروستي اورونو کې چټکه توپ اچونه او د منډو د پای پړاو لا چټکول. د راشد خان په وینا که افغان لوبډله دغه کمزورۍ سمې کړي نو د راتلونکي نړیوال جام لپاره به یو ډیره پیاوړې لوبډله ولري. د هند او سریلنکا ترمنځ د ګال په ټیسټ لوبه کې ډیوډ پډیکال په زړه پورې توپوهنه وکړه او د هند لپاره یې له 3 مقام څخه د سلیزي 20 ټیسټ لوبیزه انتظار پای ته ورسوه. پډیکال په 108 توپونو 111 نسوځدلې منډې وکړې او د خپلې ټیسټ لوبې لومړۍ سلیزه ووهله. هند د باران له امله 2 ورځې په 3 اورونو کې 288 منډې جوړې کړې او یوازې 2 لوبغاړي د لاسه ورکړه. کیل راهول 2 منډې وکړې خو د لاس د درد له امله له لوبې ووته. په داسې حال کې چې یرسوي جاسیوال 2 منډې ترسره کړې. د لوبې بله مهمه خبره دا وه چې د ګال په پیچ کې توپ له تمې ډیر تاویده چې د سریلنکا لپاره یې په راتلونکو ورځو کې د خطر زنګ وهلی دی.